د کهانې شروعات کیږي د یو سړی نه چې دغه فینس نوم وي او هغه سره یو چیلې وي چې دغه انډي نوم وي او هغه ځنګل ته راغلی وي د خنزیر شکار کوي ولې چې هغه ځنګلي خنزیر به د خلکو فصلونه تباه کړل او فینس چې هغه ځناور مخې ته راشي خو هغه دغه ځناور نه یریږي نو انډي خو لږ یریږي خو فینس ورته وایي که زه د دې نه وتښتېدم نو هغه کلیواله به ما ذلیله کړي ولې چې هغه کلیواله ما هیرو ګڼي اچانک فینس په خنزیر باندې حمله وکړي خو په هغه باندې دغه وړو حملو هیڅ اثر ونه شي خو چې څنګه په انډي حمله وکړي دغه حملې سره خنزیر راپاسي او د انډي طرف ته ور روان شي خو دا خنزیر مخې ته زر فینس راشي او هغه دا کوشش کو چې زه دا ځناور ودرومه خو هغه کې ډېر طاقت وي او دا خنزیر مخکې فینس یو میږي وي او هغه خنزیر چې په فینس باندې حمله وکړي نو په هوا یې کې نو خوشقسمتۍ سره فینس په خنزیر باندې راپریوزي او زر انډي دغه طرف ته یو پړی ورخطا کی چې زر هغه خنزیر والوزي او هغې نه پس فینس زر هغه خنزیر په کابو کې او دا کلی طرف ته ور روان شي چې د کلی خلک هغه خنزیر وویني نو هغې ډېر زیات ویریږي او دا هغه ځای نه منډه کړي خو هغې چې فینس وویني چې دا خنزیر په کابو کې کو نو هغه ډیر زیات خوشاله شي هغه ځکه یو جادوګر راشي چې د هغې بابا یاګا نوم وي هغه فینس ته وایي که ته دومره طاقتور یې نو ماته ثابته که هغه جادوګر ورته دا وایي چې زما د کور مخې ته یو کاڼی پروت دی چې هغه کاڼي اوبه ودرولي دي او ته هغه کاڼی لر کړه نو فینس ورته وایي چې ما خو د غټو غټو مصیبتونو سامنا کړې ده او تا ماته دا دومره وړو کې کار ووې او هغه ته د خپلې بهادرۍ کیسې شروع کړي نو هغه جادوګر ورته وایي چې خبرې پرېږده ته ماته ثابته که ماته وښایه زه به هله په تا یقین وکړم نو هغه د کلي خلک چې دا خبره ورو نو هغې ورپسې په خندا شي چې دې سره فینس ډېر زیات غوسه شي چې د یاګا د وجې فینس د خلکو په نظر کې ښکته شو او اوس فینس دا غوښتل چې زه دې کلي ته خپل طاقت وښیم او د هغې په نظر کې زه یو هیرو جوړ شم نو انډي ورته وایي چې یوه لار شته د خپل طاقت ازماولو دپاره مخامخ یو حویلي ده چې په هغه حویلي کې یو بلا ده چې هغه د بادشاه لور قید کړې ده او تا هغه د بادشاه لور آزاده کړه نو په ټوله دنیا کې به ستا نوم وي نو فینس چې دا خبره واوري نو هغه اوس فیصله وکړه چې زه به دغه جینۍ بچ کوم او زر فینس دا حویلې طرف ته ور روان شي او هغه چې هلته وګوري نو هغه ځای کې نور جنګجو راغلي وي د هغې بلا سره د جګړې دپاره خو هغې مشورتیا دپاره نی راغلي هغې په دې نیت راغلي وي چې موږ به هغه د بادشاه لور بچ کړو او هغې نه پس په هغې سره واده وکړو نو هغه کسان فینس ته وایي که موږ ته هغه د بادشاه لور میلو شوه نو چاته به میلاویږي ده نو فینس ورته وایي چې زما دغه جینۍ نه ده پکار زه صرف غواړم چې زما په ټوله دنیا کې یو نوم وي او هغې نه پس فینس دا فیصله وکړه چې زه به یوازې ځم او هغه بلا سره به جنګ کوم چې هغه زر دغه حویلې دروازه کولو کې یو دننه ورشي او لږ مخکې تلو نه پس هغه هلته هغه د بادشاه لور وویني نو هغه جینۍ ورته وایي چې ته هم دلته مرګ دپاره راغلې نو فینس ورته وایي چې نه زه ستا د بچ کولو دپاره دلته راغلی یم خو هغه جینۍ د هغه ځای نه روانه شي چې زر فینس د هغه د لاس نه ونیسي او هغه جینۍ چې زر لاس خلاص کړي او د هغه ځای نه منډه کړي خو د شاته نه اچانک په فینس باندې یو مار حمله وکړي خو فینس ته هغه مار سره په جګړه شي خو هغه چې وګوري چې دا یو عام مار نه دی دا بلکې دا هغه بلا لکۍ ده چې هغه یو ډېر خطرناک ځناور دی چې هغې نه پس هغه په هغه ځناور باندې ډېر خطرناک وارونه شروع کړي خو په هغه ځناور باندې د ده دا وارونه هېڅ اثر ونه کړي د دې د وجې هغه د ځناور هغه لکۍ یعنې هغه مار ونیسي او چې څنګه ورله خوله کولو کړي نو هغه مار پې د خولې نه د هغه په سترګو باندې سره ولي چې دې سره فینس د هغه ځای کې ړوند شي خو د هغې باوجود همغه هار ونه مني او هغه یو شان اخوا دېخوا حملې کوي خو هغه خطرناک ځناور د هغه ځای نه غیب شي او فینس دومره اخوا دېخوا حملې وکړي چې هغې سره هغه حویلي راوغورځېږي او دا حویلي د راغورځېدو د وجې باقي جنګجوم راپاسي او هغې ټول چې هغه حویلۍ طرف ته راشي نو هغې ته نه فینس په نظر راشي او نه د بادشاه لور خو فینس د ملبې د لاندې ګیر شوي وي او هغې یې روباسي او د فینس د سترګو نظر پوره تللی وي چې هغې نه پس انډي هغه د هغه ځای نه راروان کړي او خپل کور ته یې راولي او دې سره فینس ډېر زیات خفم وي او غوسم وي نو انډي نه د ده د حالات برداشت نشي هغه د مدد دپاره بابا یاګا له لاړ شي خو هغه ورته منع وکړي ولې چې هغې ورته دا وی چې ده زما د مدد کولو نه منع وکړه د دې د وجې زم د ده مدد نه کوم او اوس وخت تیر شي او انډي اوس فینس له نه راځي چې د فینس جون اوس ډېر په بد حالات شو هغه به هر یو کار کو خو ډېر په مشکله باندې او هغه به چې کله د بازار نه سامان راوړو نو میوه او د خوراک سامان به ترې ماشومانو پټ کړو او هغه سره اوس پیسې هم ختمېدو والا وي او اوس وخت تیر شي چې فینس سره پیسې هم ختمې شي او هغه دومره مجبوره شي چې څښا میوه به یې خوړه او چې کله ورته هغه میلو نه شوه نو هغه خپلې ټوکرۍ سره په بازار کې ناست وي چې بابا یاګا د ده د حالات وویني نو هغه دله د خوراک څه ورکړي او دا دواړه یو بل سره خبرې کوي هغه ځای کې اچانک په هغې کلي باندې څه ډاکوان حمله وکړي او هغې ډېر معصومه خلک مړه کړي فینس خو هر څه نه ویني خو هغه اواز بالکل صفا اوري او په هغه باندې یو څو ډاکوان حمله وکړي خو د نظر نه راتلو باوجود هغه د دغه ډاکوانو مقابله وکړه
خو څه ډاکوان هغه باندې د شاتن حمله وکړي او هغه بېهوش کی او هغه چې کله په هوش کې راشي نو هغه په یو بحري جهاز کې وي او د سمندر منځ کې روان وي او په دې جهاز کې بابا یاګا او ډېر د کلي کسان هم وي او بل خوا مونږ انډي وینو چې هغه په دې جهاز کې بالکل آزاد ګرځي نو بابا یاګا ورته وایي چې تا ته ډېر ډاکوان ولې سوونه وي نو انډي ورته وایي چې ما ډېر ډاکوانو لا یقین راوستو چې زه بالکل لم تاسو سره یم او انډي سره هلته یو د سرو زرو چینک وي او انډي دا وایي چې دا به زه په بازار کې ډېر په ښه قیمت باندې خرڅوم او هغه چې هغه چینک مګل شروع کړل نو هغه چینک نه یو جن روزي نو چې دا وګوري هغه ځای کې ټول ډېر زیات ویریږي چې دې شور سره یو ډاکو راکوشي چې هغه جن په حمله وکړي او دا غزې نه بهر کی او هغې نه پس هغه جن انډي له راشي ورته ده ووایي چې ما ته خپل خواهش ووایه نو انډي د یارې د لاسه وایي چې چینک ته واپس نه نوځه هغې نه پس هغه جن چینک ته واپس نه نوځي هغې نه پس یو ډاکو راشي او د انډي نه هغه چینک والي او لږ وخت پس هغه جهاز د عربیا ته راورسي چې هلته دوی د غلام په طور باندې هغه ځای کې خرڅولو دپاره ودرول خو زر هغه ځای کې یو نکاپوش سړی راشي او هغه فینس انډي او بابا یاګا واخلي او هغې نه پس خپل محل ته راولي او هغې چې هغه محل وویني نو ډېر زیات حیرانه شي ولې چې هغه محل ډېر زیات غټ هم وي او د حیرانۍ خبره دا وه په هغه محل کې روبوټ کار کولو حالانکه دا یو زړه زمانه ده هغې نه پس هغه نکاپوس سړی د خپل مخ نه نقاب لر کي او هغه ورته وایي چې حیران کېږې ما زه یو ساینټسټ یم او دا ټول مشینان ما جوړ کړي دي او ما داسې مشینان هم جوړ کړي دي چې هغه د انسان کار نور هم آسان کو هغې نه پس فینسټ خپله کهاني هغه سړي ته بیان کی چې څنګه زه یو ډېر طاقتور جنګجو ما خو زما سترګې ړندې شوې هغې نه پس زما زندګي عذاب شوه هغې نه پس د روټۍ ټایم شي چې هغه ساینټسټ په خپل روبوټ باندې خوراک راوغواړي نو دا ټول چې دا وګوري نو هغې ډېر زیاته حیرانه شي نو هغه ساینټسټ ورته وایي چې د حیرانۍ ضرورت نشته زه د 500 کالو نه په دې شیزونو باندې سټډي کوم نو یاګا ډېره زیاته حیرانه شي چې ته دومره عمر نه څنګه ځوانې نو هغه ورته وایي چې ما یو داسې کیمیکل جوړ کړی دی چې د هغې په وجه به ته همیشه ځوانې او هغې نه پس هغه ساینټسټ دوی ته خپل لیب وښیي نو فینس هلته تپوس وکړي چې دا کیمیکل تا جوړ کړی دی نو دغه کیمیکل د وجې زما دا سترګې ټیک کیدی شي او که نه نو ساینټسټ ورته وایي چې دغه کیمیکل د وجې خو ستا سترګې نشي ټیک کیدی خو ما سره یو بل شیز شته هغې نه پس هغه یو چشمې راواخلي او فینس ته یې واچي چې فینس ته هر څه صفا په نظر ښکاره شي چې هغې سره فینس ډېر زیات خوشحاله شي او هغه ساینټسټ ورته وایي چې د جادو د وجې خلک دې دنیا ته نقصان وررسوي او د هغې جادو ختمولو دپاره ما دا مشینونه جوړ کړل هغې نه پس هغه ساینټسټ هغه جادوي چانک راواخلي او هغه ومږي چې هغې نه هغه جن بهر روځي او هغې نه پس یو مشین کولو کی چې هغه مشین جن ځان طرف ته راکاږي هغې نه پس هغه ساینټسټ ته پته ولګي چې خوا کې غرونو کې یو عجیبه شیز دی چې هغه هم انسانانو ته نقصان وررسوي نو فینس ته چې پته ولګي چې دا هغه عجیبه شیز شکل د شیر په شانتې دی او لکه یې د مار ده نو هغه ساینټسټ ته وایي چې د دې خطرناک ځناور د وجې خو زما سترګې ړندې شوې هغې نه پس فینس ساینټسټ ته وایي چې زه به هم تاسو سره لاړ شم د هغه ځناور مقابله به وکړم خو هغه ساینټسټ فینس ته وایي چې زه نه غواړم چې تا ته څه خطره جوړه شي نو فینس ورته وایي چې تا زما مدد وکړو زه هم ستا مدد کول غواړم هغې نه پس هغه ساینټسټ فینس له یو مشین ورکي او هغه ورته ده ووایي چې هغه ځناور څنګه را مخامخ شي نو هغه په خپله په دې کې قید شي اوس په سبا باندې دوی تیار شي دغه ځای ته د تلو دپاره نو دغه ساینټسټ دوی له خپل سپیس شپ ورکي او هغه فینس ته دا ووایي چې هغه خطرناک ځناور زما ژوندی پکار دی اوس دوی په هغه اوړن تشتري کې کینی او لږ وخت کې هغه ځای ته ورسي او د ډېر تلاش کولو نه پس هغې د خپې یو نشان وویني چې هغه د خپو نشان یو ګوفې ته تللی وي چې هغې نه پس فینس د ساینټسټ هغه مشین د ګوفې مخې ته کیدي ولې چې هغه ته پته وه چې زه به دغه ځناور مړ کوم نه بلکې ژوندی به یې نیسم او هغه ډېر په ارام سره هغه ګوفې ته ورننوځي او لږ وخت پس فینس د هغه ګوفې نه روځي د یو هتیار په مدد باندې چې د هغه سر یو ونې سره ولګي او هغه ځای کې بېهوشه شي او هغه خطرناک ځناور هم بهر روځي خو د دې نه مخکې هغه چې فینس ته څه نقصان ورورسوي بابا یاګا هغه مشین اکټیویټ کی او د هغې نه زنځیرونه روځي او هغه ځناور ځان طرف ته راکاږي او هغه مشین بند شي او هغې نه پس دوی د محل طرف ته روان شو خو سفر ډېر زیات اوږد وي په دې شپه راشي چې دوی د شپې د آرام دپاره پروزي او د شپې په ټایم کې د هغه مشین نه د جینۍ اوازونه راتلل چې فینس زر هغه مشین کولو کی نو هغه چې وګوري په هغه کې هغه د بادشاه لور وي چې کوم فینس ته په هغه حویلی کې ملو شوې وه نو بابا یاګا ورته وایي چې د دې مطلب دا چې هغه خطرناک ځناور بل څوک نه بلکې همدا جینۍ خود ده خو دا بهر راویستل د خطرې نه کمه نه ده خو فینس د هغې خبرو منلو والا نه و د دې نه پس بابا یاګا فینس له دیکه ورکي او هغه مشین کې دا دواړه بند کی نو هغې نه پس ورته هغه جینۍ مو وایي چې ما ستا لاس ځکه پرېښودو ولې چې ما له څوک لاس راوړي نو زه په دې خطرناک ځناور کې بدلېږم خو زه صرف هغه کسانو ته نقصان ورسوم چې څوک ما ته نقصان را رسوي د دې د وجې زه یوازې په غرونو کې اوسېدم خو د هغې باوجود د انسان زه په سکون نه پرېښودم نو مجبورا چې کم کس په ما پسې راغلو هغه به ما مړ کوو بل خوا موږ ته د هغه ساینټسټ باره کې پته لګي چې هغه ته پته ولګېده چې چا سره جادو طاقت دی نو هغه به هغه کس رونیوو او د یو مشین په مدد باندې به یې ترې هغه جادو وښکو او هغې نه پس په هغې نه یو کیمیکل جوړ کو چې هغه سره په زرګو بوتلو کې دغه کیمیکلې پرتې دي
بل خو بابا یاګا او انډي هغه محل ته ورسی او هغه چې څنګه هغه ساينټیست لراشي نو لری نه هغه ساينټیست وګوري چې دغه ساينټیست د یو مرغۍ نه جادو طاقت اخلي او هغه نه پس کیمیکل جوړ کو او هغه کیمیکل په هغه روبوټ کې واچو نو دلته موږ ته دا خلاصه کیږي چې دا روبوټ د ساينس په مدد باندې نه بلکې جادویي طاقت په مدد باندې ګرځي نو هغه ځکه بابا یاګا ډېر په غوسه باندې روزي او هغه د ساينټیست ته وایي چې ته یو دروغجن خطي تا موږ ته دروغ وي تم د جادو په مدد باندې هر څه کې او ته یو ساينټیست نه یې نو دغه ساينټیست چې دا خبره ووري نو هغه بابا یاګا ته وایي چې چاته زما د رښتیا باره کې پته ولګید نو هغه ژوندې نه پرېږدم نو دا دوانه چې دا خبره ووري نو دغه ځای نه منډه کی او بابا یاګا زر فینسټ او هغه د بادشاه لور مرزاده کی ولې چې هغه ته د ساينټیست د اصلیت باره کې پته ولګید او هغه دا وایي چې دغه ساينټیست په دغه د بادشاه لور سره سکی نو دغه د بادشاه لور وایي چې دا ساينټیست زما پس ډیر وخت نشوي دی چې زه هغه ځای کې دغه ساينټیست راشي او هغه خپل روبوټ غواړي چې د دې نه څوک نه تختی او هغه ټول په زنجیرونو باندې گیر کی او د ماشين په مدد باندې هغه د بادشاه لور نه جادویي طاقت اخلي نو فینس خو نور څه نشي کولی هغه ځان هغه جنې ته ورجوخ کی او دا غي لاس ونیسي چې هغه په دې خطرناک زناور کې بدل شي او هغه چې څنګه په زناور کې بدل شي نو هغه خپل زنجیرونه مات کی او دا غزا نه وتختی چې مکمل شو نو بابا یاګا او فینس هم دغه ځای نه راو تختی او اخر کار هغه ساينټیست هم خپل غټ روبوټ راويسو علاوي ولې چې هغه دا وی چې ز فینس او بابا یاګا داس نشم پرې خو دی هغه ته زما د سچای باره کې پته ولګیدا هغه نه پس یو غټ روبوټ روزي چې هغه سره هغه ټول محل مات شي او هغه ساينټیست فینس او بابا یاګا پسې ور روان وي او پاغي باندې حمله شروع کی نو فینس یاګا ته وی چې تر د دیان بټکاو کا او زه دغه روبوټ د ځان ور رسوم چې دا زه الټه کما چې یو پیر دا الټه شي دا بیا نشي سیده کېدی او چې کله هغه روبوټ د یاګا مخې ته راشي نو هغه د ماشين په مدد باندې د یاګا نه ټول جادویي طاقت واخلي چې هغه یو بوډۍ ښځه وه او فینس هم په هغه روبوټ باندې وروخیږي خو دغه ساينټیست په فینس حمله وکړي فینس خو لاندې پرو نه ځي خو د هغه نه هغه چشمې لاندې پروځي چې د دې د وجې هغه ته اوس هر څه ښکارېدل بند شي خو فینس هم هار نه منو خو دغه ځای کې اچانک هغه خطرناک زناور هم راشي او فینس دغه روبوټ مړی ته زنځیر واچي چې دې سره هغه راولټه شي او چې کم جادویي کیمیکل وي هغه ټول دغه روبوټ نه راتوي شي او ساينټیست دغه ځای نه تښتېدو کوشش کوي هغه په هغه جادویي کیمیکل کې پروزي او په هغه ځای کې مړ شي بل خو موږ فینس وینو چې هغه ځای کې بهوشه پروت وي چې زر ولاغه د بادشاه لور راشي او هغه ډیره زیاته خفوي د فینس د پاره او د سترګو نه اوخ کې رواني وي چې هغه اوخ کې په فینس باندې ور پروزي چې سره فینس په هوش کې راشي او دغه د سترګو نظرم ټیک شي او فینس ورته دوی چې زتا سره واده کول غواړم نو هغه جنې وته وی چې په ما جادو دی او موږ یو ځای نشو سیدي هغه نه پس فینس په خپګان سره خپل کلی طرف ته راشي بل خو یاګا دا جادو پیدا کړي چې زه واپس ځوانه شمه خدای ته یو جادویي توړ ملو شي چې کم جادو دغه بادشاه لور باندې دی او دې سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ